बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन मोږ کنسټرکټر وایو ګوره کنسټرکټر هیڅ شی نه ده فنکشن ته وایي کنسټرکټر صرف معمولی او فرق لري بس فنکشن خو پوهیږئ څه ته وایي فنکشن د سټیټمنټونو مجموعې ته وایي یا د کوډ مجموعې ته وایي چې یو خاص کار ترسره کوي که تاسو چا ایکسل ویلی دي په ایکسل کې موږ فنکشن استعمالوو سم پروډکټ اف ټول فنکشن په دې کې جوړې شوي نو فنکشن ګوره خاص کار ترسره کوي SUM سم کته ولیکې SAM کار کوي نه کوي نو خاص توره یا خاص نوم لري چې خاص کار ترسره کوي مثال د جمع عملیه ترسره کوي پروډکټ څه کار کوي د ضرب عملیه ترسره کوي دا فنکشنز دي صحیح ده دا فنکشن موږ په پروګرامینګ کې جوړو دلته نو موږ دوه فنکشن جوړ کړي دي یو په نوم د سیټ یو په نوم د شو صحیح ده سیټ فنکشن څه کار کوي سیټ فنکشن د کلاس ویریبلونو ته چې داس کې موږ جوړ کړو چې یو ایج د یو نیم یو پرسنټیج صحیح د قیمت ورکولو لپاره استعمالیږي سیټ فنکشن چاته قیمتونه ورکوي دغه درې ویریبلونو ته دا څه کوي چې تجربه په ما د سیټ بیا ان کړو ولې نه فنکشن مار څه خودل شي دا ته بس یو نوم مرکو چې سره سمون خو اوس ګوره سیټ ما ولې ښه سیټ نوم ولې ورکړی سیټ کوي سمي قیمت د چا لپاره د درې قیمتونو لپاره اوس وګورم دې ته ما لیکلي چې ایج د مساوي شي یعنی دغه ویریبل متحول د مساوي شي د چا سره د دې ایج سره دا ایج کوم یو ده دغه ایج ان د دې ایج نه مونږ دې ایج ته قیمت ورکړو ښه مونږ چې د سیټ فنکشن له لارې نه د درې ویریبلونو ته قیمت ورکوو د سیټ فنکشن یې له کوم ځای نه راوړي قیمتونه د مین فنکشن نه راوړي صحیح ده دا وګوره مین فنکشن کې مونږ دا کال کړی student dot set یعنی set ته بیرته ایج ورولېږه کوم ایج قیمت چې زه ورته ورکوم کوم نیم قیمت نوم چې زه ورته ورکوم او هغه فیصدي چې ما فیصدي ورته ورکړی دلته د درې وړه ویریبلو کې ذخیره شي رن ټایم کې او set فنکشن ته به ورپاس شي خلاص set فنکشن به دا قیمتونه راواخلي چاته به ورکړي درې ویریبلونو ته دا زموږ تیر درس و صحیح ده یو بل فنکشن هم دا ګورئ دغه set فنکشن دا یو د دې کار دا ده چې د درې ویریبلونو ته قیمت ورکړي او دا څه کار کوي دا یې پرنټ کوي موږ ته ښکاره کوي چې دا قیمتونه شو مثال ته کلکولیټر کې لیکې 5 فکر وکړه 5 ذخیره کول د چا کار دی د سیټ کار دی بیرته چې ځواب درته ښکاره کوي دا یو فکر وکړئ داسې یو مثال نن موږ راځو کنسټرکټر نه استفاده کوو صحیح شوه اول راځو کنسټرکټر څه ته وایي بالکل د فنکشن پر رقم ده داسې ویلی شو چې کنسټرکټر is a special type of function صحیح ده وایي کنسټرکټر هم یو فنکشن دی خو یو خاص شکل یو مخصوص فنکشن ده صحیح شو یعنې څه مطلب ګوره موږ په فنکشن کې لیکو واید بیا سیټ بیا نوم لیکو بیا دا قیمتونه ورته ورکوو او داسې نور کارونه یعنی واید لري که نه اول کنسټرکټر څه نه لري واید نه لري ریټرن ټایپ نه لري موږ داسې لیکلی شو چې کنسټرکټر ډز ناٹ هیو ریټرن ټایپ څه نه لري ریټرن ټایپ نه لري ریټرن ټایپ څه مطلب واید او انټ او دا د فنکشن نه مخکې شو موږ لیکلي ګوره داسې دغه واید سیټ واید شو کنسټرکټر دا نه لري دې مطلب دا شو کنسټرکټر خو چې ریټرن ټایپ نه لري مطلب نشي کولی چې ریټرن کړي صحیح ده داسې ورته ویلی شو چې کنسټرکټر فنکشن یو شی ریټرن کولی شي که نه ریټرن به ورته ولیکي ریټرن A + A بیرته به ریټرن کړه که نه لیکن کنسټرکټر cannot return value ولې نشي ریټرن کولای ته به داسې ورته ووایه چې کنسټرکټر ریټرن ټایپ نه لري اوس د واید معنی څه وه دغه فنکشن ته نه غواړې چې دا فنکشن شی ریټرن کړي بیرته یعنې ځواب بیرته درته درکړي او ځکه کولی هم نشي ځکه ته واید لیکلی او که غواړې چې وي بیا به ته انټ لیکې او دلته به بیا ریټرن ورته ولیکم داسې ده که نه کنسټرکټر ته که ته واید ولیکې او که انټ ولیکې هغه یې نشي کولی چې شی ریټرن کړي که ته یې منې هم کې چې کنسټرکټر دې شی نه ریټرن کوي هغه بالکل کولی نشي که ته اجازه ورته ورکړې او که ورته ورې نه کړې ځکه بیخي ریټرن ټایپ نه لري صحیح شوه ګوره بیا ورته وایم کنسټرکټر از ا سپیشل ټایپ اف فنکشن یو
فنکشن دی خو یو مشخص فنکشن ده بل ریټرن ټایپ نه لري یعنی وایډ انټ دا شان نه لري بل خبره ده چې کنسټرکټر چې ریټرن کولای هم نشي ځکه ریټرن ټایپ نه لري ریټرن ټایپ کنه داشته باشه میتونه یه چیز ریټرن کنه نمیتونه انتیجر فلوت هیچ چیزا نداره حتی واید هم نداره واید درست است یو بل شی یاد ساتئ کنسټرکټر چې ده هغه سیم نیم لري has same name as constructor has same name as the name of a class دا ډیره مهمه خبره ده یاد ساتئ دلته اوس ما لیکلی سیټ که ته غواړې کنسټرکټر نه استفاده وکړې باید د کلاس نوم دی او د فنکشن نوم دی یو رقم دواړه به یو رقم سیم نیم به لري سیم یو شان یو رقم نام کنسټرکټر و نام کلاس ای باید یکسان باشن یک نباشن اگر یکسان نبودن سیم نبودن بازو کنسترکتر نمیتن اول خو ریتن تایپ نداره یک نام کلاس و نام کنسترکتر ما باید یکسان باشن نام کلاس ما چیسته؟ انفارمیشن بس دای فرق ده بیخی ریتن تایپ نلری تر دې پورې چې وارډ هم نلری صحیح شو وارډ څه مطلب مخنیوي کول د فنکشن نه چې فنکشن بیرته سره ریټرن نه کی وارډ هم نلری بیخی مورته لیکه صحیح شو بس دې ته کنسترکټر وای اوس فائدہ یې څه ده د خو تاوان شو چې شی ریټرن کولای نشي اصل کې کنسترکټر د څه لپاره استعمالي اوس موږ استعمال وایو کنسترکټر is used د څه لپاره استعماليږي to initialize data members صرف د ډیټا ممبرز د انیشلایزیشن لپاره استعماليږي څه مطلب آفرین د درې ویریبلونو ته قیمتونه ورکوي خلاص دا د دې کار ریټرن کول دا کار نه دی صحیح شو مشکل نشته ګوره که پرایویټ دی بیا هم په یو کلاس داخل کړي کنه یعنی کدا پرایویټ څه مطلب شخصي یا پټ شوی د ډیټا هایډینګ وایي ښه د پرایویټ څه وایي ډیټا هایډ دا هایډ کړل پټ کړل دا درې ویریبلونو ته په مین فنکشن کې استعمالولای نشي ډایرکټ صحیح ده کنه که غواړې دې ته قیمتونه ورکې د چا لار نه به ورکوې کنسټرکټر له لارې په دې کنسټرکټر به تاسو په جاوا کې صحیح پوه شئ چې څومره ښه کار کوي صحیح شو مطمئن اوسئ چې دلته یې یاد کړئ هلته 50 شده هیڅ مشکل نه لري تاسو ما کنسترکتر ساختیم به خاطر چی کار کنسترکتر چیست که قیمت ها را مشخص میکنه یا ذخیره میکنه در ویریبل های کلاس درست است واید نداره ریتن تایپ نداره و نام کنسترکتر نام کلاس باید یکسان باشه آله اوس گوره زر ازم هم دی خبری تخم دا بیخی ختمه آمده چی ځکه چې اوس کنسترکټر راغلی صحیح مونږ چې مخکې سیټ وو سیټ ته څنګه قیمتونه ورکول اول ما چې جوړ کړ یو آبجیکټ به مې جوړ کړ داسې انفارمیشن and then student and then student dot وګوره ما بس سیټ ویلې مخکې کنه بیا موږ قیمتونه ورولېږل وګوره دلته موږ دوه کارونه کول اول یو ځلې به ما آبجیکټ جوړ کړ وروسته به بیا آبجیکټ نوم ولیکه ډاټ به ولیکه بیا به قیمتونه ورلېږل همداسې ده کنسترکټر ډایرکټ قیمتونه اخلي ضرورت دې ته نشته چې ته ځان ته بیا ډیکلیئر کړې قیمتونه ورکړي یعنی کنسترکټر کله قیمت اخلي کله چې آبجیکټ جوړیږي په هماغه ساعت دې ته ضرورت نشته چې ته ځان ته یو ډیکلیئر کړه بیا ولیکه سټوډنټ ډاټ نه صحیح ده دلته به راشي اوس دلته به قیمتونه ورکړم اول راشي دلته باید ماته دا وښیي سټوډنټ دا کنسترکټر سټوډنټ یو خبره ده د کنسترکټر پبلک ده کنه او بالکل صحیح ده راځي قیمتونه ورکو اول څه ده موږ سره ایج ده کنه ایج به زه ورته ورکم لایک 25 نوم به ورته ورکم لایک عمران او کاما بل شي فیصدي ده کنه فیصدي شو دیو زه دا کمپایل کوم هم لیده مشکل نشته بیا هم درته وایم ګوره
که چېرته دلته داسې سیټ فنکشن وای ورډ خو به دې لیکه ځکه ساده فنکشن ریټرن ټایپ لري نو ورډ به لیکې ته بیا به زه ولیکم سیټ. اوس وګوره زه سیټ ته څنګه قیمت ورکوم. اول به آبجیکټ ځان ته ډیکلیئر کې بیا به دوم لاین بیا هم لیکې چې سټوډنټ ډاټ سیټ بیا به قیمتونه ورلیږي داسې مثال قیمتونه څه دي لایک 23 اینڈ دین حمید اینڈ دین کاما او بیا فیصدي. ګوره دوه لاینه کوډ دی وکړه ساده فنکشن کې لیکن کنسټرکټر کې یو لاین کوډ کېږي. دې ته ضرورت نشته دا ډایرکټ راواخله دا یو دا به دې ځینه راواخلو او دلته به واچو نو کوم اسانه شو کنسټرکټر اسانه شو کنه. کنسټرکټر د آبجیکټ جوړولو وخت کې څه شي کې کال کېږي یا قیمت ورته ورلیږل کېږي. صحیح ده. نو دا د کنسټرکټر یو ښه خبره ده چې ځان ته به کوډ نه کوي ورته بس په یو لاین کې څنګه چې د آبجیکټ جوړ کړ سټوډنټ بس کنسټرکټر ته قیمت ورلیږي. څنګه خو کلاس ته خو فایده دا ده چې هغه 3 ویریبل لري که نه. اوس وګوره ته چې 23 حمید او 6.6 ذخیره کوې تا ته ویریبل پکار دي که نه 3 دانې نو هغه د چا ویریبل استعمالیږي د کلاس استعمالیږي. ما درته ویلي کلاس څه دی یوه نقشه ده بلو پرنټ د آبجیکټ جوړولو لپاره کلاس نه استفاده کوو. ما داخل کلاس 3 ویریبل دارم درست ایج نیم و پرسنتیج درست است. باید از اینکه ما استفاده میکنیم برای یک آبجیکت صحیح است ما باید مین فانکشن استفاده کنیم. به این معنی شما میگین یک سافتور باشه برای از ما سن روان کنم نام خود روان کنم فیصدی روان کنم برای ما ذخیره کنه پرینت هم کنه. این برای کی روان میکنی شما؟ برای یک کنسترکتر روان میکنین که به نام انفارمیشن است و او کنسترکتر در کجا است؟ داخل کلاس. این انفارمیشن سیم نیم لري ګوره د کلاس نوم څه ده انفارمیشن د کنسترکټر نوم هم انفارمیشن نو موږ د آبجیکټ لارې نه د کنسترکټر ته قیمتونه رالیږو د دې نه بیا چاته ورکوو دې ته ورکوو. اوس خبره دا ده ما د پرنټ لپاره د آوټپوټ لپاره بیا هم یو فنکشن اخیستی په نوم د شو. دا ساده فنکشن ده ساده میتود دا کنسترکټر نه ده. د کنسترکټر صرف د قیمت ورکولو لپاره استعمالیږي نه د پرنټ لپاره. صحیح شو. نو ځکه موږ ساده فنکشن اخیستی. اوس خبره دا ده تا خو کنسترکټر نه د فنکشن نه د ځان خلاص که د سیټ نه چې یو ځل به ډیکلیئر کړې بیا به د قیمتونو ورلیږل. اوس که غواړې نتیجه درته وښیي کوم فنکشن به کال کوې شو فنکشن به کال کوې. اوس دا خو کنسترکټر وګه نه ډایرکټ کال شو د آبجیکټ جوړولو وخت لیکن که غواړې شو فنکشن کال کې سټوډنټ به هم لیکې دلته چې شو سټوډنټ ډاټ شو. اوس راځو چې دې موږ ته ولې ونښوده نه سیمی کالن به خبره نه وي دلته به راشو وی ګورو دغه ګوره زه چې کله ټکی ولګوم ډاټ باید ما ته هغه فنکشن راغلی وای خپله ښکاره کړی وای رانغی. دلته سړی کنفیوز کېږي چې آیا دا به کار وکړي که نه پیشتر می آمد نه آره نمی خودتان باید نوشته کنین شو یعنی شو فنکشن کال کوئی نمیره که کار خود اجرا کنه. صحیح است. کال به چی معنا بود؟ کال فنکشن ته موږ اشاره ورکوو چې کار شروع که خپل. نو بس تاسو ته به نتیجه درکړي کمپایل اینډ رن دستا نتیجه شو. یور ایج مساوي د 23 یور نیم حمید او یور پرسنټیج از ایکول ټو 66.6. کلیر. نو کنسټرکټر کار اسانه که ښه بل نه شي کولی راشه بل آبجیکټ جوړ کړه. زه بل آبجیکټ جوړوم صحیح. دا خو د دې کار خلاص شو. د دې مثال سټوډنټ اوس یو مدیر راځي صحیح ده اډمن په نوم باندې یو آبجیکټ جوړو همدې کلاس نه بیا استفاده ځکه مدیر هم کېدای شي فیصدي ولري نوم ولري عمر ولري. زه به بیا راشم انفارمیشن څه شی اډمن یعنی مدیر بس ډایرکټ کنسټرکټر جوړ ده که نه په نوم د انفارمیشن. ګوره دغه وخت کې تاسو دلته سوال ونه که زه به ځان نه وکړم سوال صحیح ده جوک اپارټ تاسو سوال ته دا ونه که سوال پیدا کېږي ذهن کې مو څه شی دلته هم پرنټ کا شو فنکشن لري خبره دا ده دا کلاس نوم نه کنه نو بیا هم ولې انفارمیشن ولیکه د کنسټرکټر لپاره آفرین نومونه یو دي نو دواړو ته اشاره کېږي په یو وخت کې
کلاس ته هم کنسټرکټر ته هم. نو څومره فایده یې شوه. که دا فنکشن وای ساده بیا به تاسو لیکل انفارمیشن سټوډنټ ډاټ فنکشن، بس ډایرکټ کلاس ته اشاره کیږي، کنسټرکټر ته اشاره کیږي، آبجیکټ لار نه قیمتونه هم ور لیږل کیږي. اوس څه سلام دا قیمتونه چې همې ته ورکړي دا اوس اډمین ته ورکړي. نه هغه ځان ته خبره ده. داسې فکر وکړئ زه تاسو اسانه کوم. یوه صفحه ده صحیح، هلته لیکل شوی عمر دې ولیکه، ایج دې ولیکه، بیا ته نوم دې ولیکه. صحیح ده. یو شاګرد راغلی خپل نوم لیکي، عمر لیکي او فیصدي لیکي. صحیح شوه. اوس خبره دلته دا ده ښه صحیح شو. یو شاګرد راغلی یوه صفحه تاسو جوړه کړې. صحیح ده. یو صفحه مو جوړه کړې، هلته لیکل شوي شاګرد راغی، شاګرد خپل نوم لیکي، عمر لیکي او فیصدي لیکي. آیا همدا صفحه کې ولې مدیر نشي کولی خپل معلومات ولیکي؟ باید وی کولی شي. صحیح ده. اوس هغه کلاس چې ده کوم نتیجه چې ښیي د شاګرد لپاره خو ښکاره کوي، هغه خبره ختمیږي. د اډمن لپاره بیا سر نه نوی کېږي کلاس، یعنی کلاس یو کلاس ده خو د سټوډنټ لپاره یو رقم کار اجرا کوي، د دې لپاره ځان ته اجرا کوي، د دې لپاره ځان ته اجرا کوي. صحیح شو. هو کنه یوه صفحه خلاصه ده، خلک راځي تذکرې جوړي. نو آیا د یو کس معلومات هغه کې لیکي، بل کس ته بله صفحه جوړوي؟ نه، هماغه یوه صفحه ده. فیسبوک صفحه وګورئ تاسو. دا چې اوس ران بس ما سوال کوم څه چې دا راته ماته شپږ شپږ دا اوس دته ورکی اډمین ته نه کنه زما هم دا وای چې هغه لټه ماس دا قیمتونه چې ورولېږل د نتیجه درته ښکاره کړه، ښکاره کوي درته د دې بیا قیمتونه ورولېږه، چې ورولېږه لکه د دې قیمتونه نور ورولېږه. لکه زه ورته وایم چې اجمل او کامه د دې ځان ته فیصدي، مثال دومره فیصدي حاضري ده د دې اډمن مدیر. صحیح شو. بیا راشه دا قیمتونه ورځي، ګورئ دا ورځي، دا ټول پروسس کوي، درته پرنټ کوي، هغې نه بعد په همغه ساعت دا هم پرنټ کوي. خو دا ځان ته معلومات دي، هغه ځان ته دي. بالکل. بیا به راشي دلته به ولیکئ اډمن لپاره شو فنکشن کال کوي. اوس پوه شوئ. به راځي جدا کلاسه کار اجرا می کنه، به راځي جدا. اوس خبره ده یا تاسو کې مثلا د کې آی ډي باید راسي او بیا به ته کنسټرکټر تعداد زیاتوي. صحیح ده. ته بیا موږ وایي کنسټرکټر اوورلوډینګ، هغه د پسې راځي. کنسټرکټر څنګه نه اضافه کوي خو بیا دا څه وایي سټوډنټ چې هلته یو دانه زیات شو او دلته زما 3 قیمتونه پکار دي. صحیح ده. هلته تا 4 پیرامیټر لیکلي، ته 3 قیمتونه ورلیږي. کېدای شي مشکل نشته. ګوره که دلته آی ډي ورلیږي صحیح، زه اول کې آی ډي ورلیږم دلته لکه آی ډي زم دا وایم که نه. اوس مشکل دا ده لکه دا یې ولري صحیح، دویم یې لري اول یې نه لري. اوس خبره ده دغه دواړه د کوم کنسټرکټر نه استفاده کوي؟ د دې یو نه، د کلاس داخل کې یو کنسټرکټر ده که نه، دواړه د یو نه استفاده کوي. اوس ته چې آی ډي رالیږي دلته یو پیرامیټر کم شو که نه، دا خو 3 قیمتونه ذخیره کوي که نه. یو ځل د همدې 3 قیمتونو لپاره یو ځل د 4 قیمتونه لیږلي، یو ځل د 3 لیږلي، دلته مشکل پیدا کېږي. اوس ته دلته یو شی زیات کا، یو بل ویریبل زیات کا، انټ آی ډي کاما انټ ایج داسې اضافه کا. صحیح شو. بیا دلته راشي دلته دغه ځای کې به ورته ولیکې بیا سر نه چې دس خبره دلته به یو ویریبل اضافه کوې که نه. اوس کلاس داخل کې به یو هغه اضافه کوې که نه، دا آی ډي، دا آی ډي او هغه آی ډي فرق کوي. نو موږ دلته دس نه استفاده وکړو، دس اینډ دین څه شی آی ډي مساوي دی آی ډي. صحیح شو. ښه اوس خبره ده دا انفارمیشن کنسټرکټر کولی شي 4 قیمتونه واخلي او 4 ویریبلو ته یې ورکړي. خو خبره دا ده تا دلته څو قیمتونه رالیږلي، اول دی 3 بیا دی 4. دا خو مشکل نشته، خو ده لپاره کېدای شي مشکل پیدا شي. ګورې اعظم زه صحیح پوهېږم ښه. دلته پروګرامینګ ژبو ترمنځ هم یو مشکل ده. بعض ژبې تا سره مني که یو اضافه یې کم ورولېږه مشکل نشته. یو نیم ژبې وایي چې 4 دی فکس 4 به رالیږي. صحیح ده که راځي دا کمپایل کوو موږ. کمپایل چې کو دا موږ ته څه وایي ګوره
د ایرر وګورئ خوای نو میچنګ فنکشن فار کال ټو انفارمیشن کنسټرکټر انټ const char 6 double دې مطلب دا شو دا څه وایي ښه دا وایي وایي میچ څه ته وایي یو شانته کېدل سر نه خوري سره یو بل سره کوم یو سر نه خوري ګوره دا کمپایل کړه ان دا یو ماته وایي ها دا باید داسې وکړي ځکه په سی پلس پلس کې هم داسې کوي اوس ما درته وویلې چې د بعضو ژبو ترمنځ فرق شته کېدای شي بعضې ژبې تاسو ته وایي مشکل نشته هارون استاد زمون کار وکړو چې دا هغه وګورو هغه کې موږ ورولې کړو استاد اته معلومه زیات اخسي او کم هغه ورولې کړو نو زیات نه شو کار موږ پرون موږ کړو استاد کار موږ اوس موږ داسې خیر پرون موږ کړو راځئ نه پرون کوم اندازه پرون جواب نه یو لک راځي تاسو هدف چې سافټویر جوړول لیکنه یو ښه پروګرامر هیڅ کله دا غلطي نه کوي مثال زه یو بل کار تاسو ته وښیم تاسو به سبا ما ته وایئ زه تاسو ته وایم چې انټیجر څه کار کوي اوس تاسو صحیح ځواب درکوم ښه انټیجر څه کار کوي کوم عدد ذخیره کوي بغیر له اشارې نه صحیح ده که زه اشارې ورکړم بیا څه غلطي ورکوي کمپایلر غلطي استاد موږ ته راوباسي نه کمپایلر راوباسي بالکل څه وایي نه ذخیره کېږي نه ذخیره کېږي ته څه وایې پرنټ کوي نه استاد نه ذخیره کوي یعنې ځواب ورکوي نه جواب نه هېڅ ځواب نه ورکوي ته څه وایې ذخیره نه وي नहीं ذخیرہ हमेशा या एरर में था अभी एरर में था ऐसा हुआ है ना बया خپل هغه دی وای یو کمپایلر کې ضرورت دی ګندا کتا په دې باندې پوښې په دې خپل پوهیږي کمپایلر کې تم وای او استاد خو کمپایلر نه ورکی استاد یې راخ لیکل کېږي نه غلط نو فیکس شي نه ګوري راځي ببینید ما چند نوع ارر داریم یک دکوال گوش کنین خواه تاکه صحیح بفهمیم شما ما چند نوع ارر داشتیم و مهم که بودن یک سنتکس ارر است سنتکس ارر به چی معنی که شما در نوشته غلطی کردین اشتباه را انجام دادین کمپایل یعنی شما سنتکس ارر انجام دادین او کمپایل ارر هم میگه خواه شما سمیکالون اضافه نکردین یا نام ویریبل اشتباه نوشته کردین یا قوس از پشتان مانده این همی چیزا صحیح است یاد دته استاد چی وي دته وای سنتکس ارر یا کمپایل ارر هم ورته ترجمه کیږي نه به جواب خو بس درک یو بل موږ سره لاجیکل ارر څه معنی منطقي غلطي دی کړی یعنی یو پروګرام دی لیکل چې 0 تقسیم کا په سلو باندې هیڅ سم نشته او ته سلو کسان دا وای چې واخلې چې در باندې تقسیم کم د لاجیکل ارر شو صحیح شو یو بل کوم ارر د موږ سره رن ټایم ارر څه ته وایي تا رن ټایم کې د انټیجر د قیمت ورکول لپاره رن ټایم کې سټرینګ دی ورته ورکا رن ټایم کې نو هغه غلط شي کنسول موډ کې نه دا رن ټایم کې کته انټیجر باید ورته ورکي بغیر اشارین عدد ورکي تا نوم ورته ورکا صحیح شو ته موږ به سوایو رن ټایم ارر ا پروګرام رن چې رن کیږي د وخت کې تا ته مشکل پیدا کیږي درته وایي چې دا څنګه د انټیجر د نوم راکې درې رقم ارر شول کنه یو کامن اررز دي کامن اررز اسې نوم نه بس دي دا درې رقم اوس ګورئ ما درته ویلې د ژبو ترمنځ تفاوت دی فرق دی دلته دا زده کوئ صحیح شو آینده کې تاسو نه سوال کیدای شي یاد ساتئ زه دا کمنټ کوم لږ ښه زه دې پروګرام نه لږ دې خوا راځم که چېرته زه انټیجر واخلم انټ ایج صحیح مساوي زه بغیر له اشارې نه باید قیمت ورکم کړم خو زه دلته قیمت ورکوم تاسو ویلې چې زه انټیجر ته اشاره دار قیمت ورکم کمپایل ارر ورکوي کمپایلر ګورئ اس ارر ورنک وی ارر نشته توره صفحه بیخي ما رن نه کا مطلب کېدلی شي چې رن شي توره صفحه راشي یاد ساتئ ښه مونږ ویلې چې انټیجر کې مونږ ویریبل کې نشو کولی اشاره دار قیمت ذخیره کو خو ما ورته ورکه ارر نه درکوي ځواب درکوي خو بغیر له اشارې نه که زه سی آوټ کړم دلته ګورئ زه ایج راځم ښه ایج سی آوټ ایج ما 4.5 ذخیره کړي دي ما ځواب کې څو راکوي 4 مطلب غلطي خو یې را نه کړه کنه ځواب خو یې راکړه خو ځواب صحیح نه ده کمپایلر مشکل پیدا نه کړه
او دا ستا لاجیک پروګرام دی صحیح نه یاد ساتئ که په جاوا او سی شارپ کې ته دا غلطي وکړي که نه کمپایلر یې نه در سره ماني یعنې ستاسو سوال ځواب صحیح هم ده غلط هم ریلی تاسو به راشئ جاوا ته جاوا ته راشئ سی شارپ کې څنګه چې ته کمپایل کې کمپایلر مخکې نه ځي ګوره دلته ځي مخکې کمپایلر زه مشکل نه لرم سی شارپ جاوا کې درته وایي چې دا څه شی کوي دا سر نه غلطي ده غلط دی پروګرام ستاسو اس کله انټیجر کې ته اشارهدار قیمت نشي ورکولی پوه شوئ نو هغه وخت کې صحیح ده دلته صحیح نه ده نو بیا هم تفاوت د ژبو تر منځ ده همدغه تفاوت چې داسې ده همداسې تفاوت په کنسټر او په دې هغه کې هم ده پوه شوئ یعنې دلته یو کنسټر ده دلته یو کنسټر ده باید ته پوره قیمتونه ور ولېږې راځي دا بیخي څلور قیمتونه نه ورلېږم لیکن پاس ویریبل څو دي څلور دي موږ سره دا کمپایل کا څه وایي ښه وایي نو میچنګ فنکشن فار کال ټو انفارمیشن کانس 4 6 ډبل غلطي څه شی ده پوهېږې غلطي صحیح شو ولې و یو قیمت پاتې ده نه دی لېږلی صحیح شو اوس که زه د دې صحیح پوره ځواب درکړم لږ وخت نیسي هغه تاسو ویلی نه دی ته موږ وایو کنسټرکټر اوورلوډینګ موږ به د فنکشن یا د کنسټرکټرو تعداد زیات کړو صحیح شو خو فلحال لږ صبر وکړئ تاسو ما 50 د ځواب کړي لږ صبر وکړئ چې دا زه بیا پوره ځواب درکړم نو دلته فلحال زه آی ډي نه اخلم دا زه چېرته لاړم نه پوهېږم دا کله چې تشریح شروع شي که نه نو بیا ډېر سړی مخکې ځي فلحال داسې فکر وکړئ نشته ښه دا به څه کم د دې حل راوباسو دا خو مشکل ده که نه لیکن فلحال لږ صبر وکړئ دا به زه ختم کم داسې او دا آی ډي به هم زه ختم کم اوس به مشکل حل شي که نه صحیح ده کمپایل یې کوئ کمپایل اینډ رن دوه عمرونه دوه نومونه 2% یې درته وښودلې ولې هماغه یو کلاس ته یو کنسټرکټر ده خو 2 ځلې کال شوی 2 ځلې استفاده شوی اوس فکر وکړئ یوه نقشه ده د 2 کورونو لپاره تطبیق شوی فاصله راولې بیخي اسانه ده ښه کار به وشي را به شو چېرته مې چې دا کال کړی په مین فنکشن کې دغه ځای کې دلته دغه ځای کې دلته به فاصله ورکړو که نه سی آوټ ډبل کوټیشن داسې به صحیح شو دلته یو بیک سلیش ان ورته ورکړه دغه ځای کې خلاص دلته هم بیک سلیش ان ورکړه ښه ده بیک سلیش ان یعنې اول د ډیش ډیش راشي بیا د لاین هم مات شي اوله وروسته کمپایل اینډ رن یې کړه ښه سیمیکولن بالکل اوس ګوره دلته وایي کمپایل ایرر یا سنټیکس ایرر استاد ولې دا چې ایرر په یو خط کې او هغه په هغه کې ورکړي دویم خط کې هغه ځکه ښه اوس زه بیا ته ما مجبوری چې زه راځئ نه دلته راشو مشکل نشته سوال کولی شي خو اصل زه وخت نه ډارېږم ځکه نور مشکل نشته څه وایي ښه رښتیا وایي وایي غلطي مې په یو صلیخ لاین باندې کړې ده د 2 صلیخو خیر فاصله ده که نه ګورئ غلطي ما په یو صلیخ کړې بیا کمپایل کړو په یو صلیخ کړې په 2 صلیخ باندې شوی نه یو صلیخ باندې شوی غلطي که نه او ما ته په 2 صلیخ باندې ایرر ښیي وایي د ګوره څه وایي ښه په 2 صلیختم لاین باندې سر ته وایي ایکسپیکټډ و زه تمه لرم د څه شي تمه لري چې ته دغه سیمیکولن اضافه کړي بیفور مخکې د چا نه د انفارمیشن نه اوس انفارمیشن په کوم لاین باندې ده په 2 صلیخ باندې لیکلی که نه د دې نه مخکې څه شی شو دغه شو صحیح ده پوه نه شوی پوه شو یا ساعت سهار د ناست وم چې هر رقم ده خط کې خو هېڅ ورور نسته پاس او نن ته همدا غلطي کړې صحیح شو نه مشکل ښه سوال دی رسېنئ اوس ګوره ته څومره ښه ګوره وایي 3 صلیختم لاین باندې ستا مشکل ده په 2 صلیختم لاین باندې 2 صلیختم دا یو غلطي ده دلته ما ته وایي څه وایي ښه وایي د دې نه مخکې ایکسپیکټډ وایي زه تمه لرم چې ته سیمیکولن لري بیفور د دې انفارمیشن لفظ نه مخکې یو سیمیکولن باید ولري صحیح ده که نه نو زه به کمپایل رن کړم اوس به مشکل حل شي اوس به ګوره واضح راشي داسې بل آبجیکټ جوړ کړه ورته بل آبجیکټ جوړ کړه اوس ګورې هغه د اولې ورځې خبره زما یوه نقشه ده 10 کورونه ترې جوړ کړه 10 آبجیکټ ترې جوړ کړه یو کلاس کلیر any question نشته
نو مخکې به لاړ شو صحیح ده اوورلوډینګ ته به راشو فنکشن اوورلوډ اوورلوډ څه ته وایي دا به د مخه چې یو ورسو نه نه څنګه چې تاسو سره سلور دغه اخلي سره سلور ویریبل اخلي درې ملیکلي مخکې سلور هم څنګه اخلي کمپیر سی پلس پلس अनि هل څنګه کو یو بل شی اضافه کو ولې استاد یو بل شی بل اړیکه کې اضافه کړو نه نه آی ډی نه نه بل مثلا ریبل کې اضافه نه ویریبل نه ربل خو جاي کېږي لا پرنټر استاد ابجیکټ نه نه استاد دا پارامتر استاد کې اضافه پارامتر خو به اضافه کې خو بیا ما خبر چې ویریبل اضافه کړ خو مې اضافه کړې ته کېږي نه کېده کنه اوس کېږي. باید څه شی اضافه کو ویریبل علاوه یو بل کانسټنټ نه سموي لک خشای اوس مشکل دا ده که زه دلته څلور پارامتر ورولېږم یا بل شی ورولېږم نو زه څه وکړم کېدای شي د معلومات فرق وکړي کېدای شي دلته زه اول نوم ورولېږم بیا فیصدي ورولېږم بیا عمر ورولېږم یا آی ډي اخر کې ورولېږم دې ته آی ډي اول ورولېږم اوس خبره دا ده دې ته موږ وایو فنکشن اوورلوډینګ یا کنسټرکټر اوورلوډینګ دا مشکل تاسو حل کوي ګوره میتود په ځای باندې د فنکشن په ځای باندې ما کنسټرکټر استعمال کړ همداسې فنکشن اوورلوډینګ هم شته او کنسټرکټر اوورلوډینګ هم شته اوورلوډ څه ته وایي ښه اوورلوډ کېدل یو څه لوډ شوی ده یو څه مثال زه داسې وایم یو څه ډک دي هغه پسې نور هم څه وراچي صحیح شو دې ته موږ وایو اوورلوډینګ اوورلوډ شو لوډ شیډینګ څه ته وایي د برق پرچوي چې ورته وایي اوورلوډ لوډ په زیات شو یعنی کار په زیات شو په فنکشن باندې صحیح شو کنه نو نن دلته لږ تاسو ته تعریف درکوم چې دا څه شی دی کنسټرکټر خو پوه شوئ کنه کنسټرکټر یو خاص شکل فنکشن دی چې ریټرن ټایپ نه لري او چې ریټرن کولی نشي او د فنکشن نوم او د کنسټرکټر نوم او د کلاس نوم باید یو رقم کلیر او کنسټرکټر د څه لپاره استعمالیږي فایده یې څه ده د ویریبلو د انیشلایزیشن لپاره استعمالیږي ډیټا ممبرز د انیشلایزیشن لپاره استعمالیږي ولې تا ته کس وایي ځکه ډېر اسانه ده د ابجیکټ جوړولو وخت کې انیشلایز کیږي ځکه ورته دا اسانه ده وګورئ داسې ډایرکټ انیشلایز شو څنګه پوسټ شو دې کې دا اوبجیکټ کې د کنسټرکټر استعمال شوی اول خو داسې پوهېږي د ګوره دا ټول نقطې په ذهن کې وساته ریټرن ټایپ نه لري چې نه لري واډ یا اینډ فلوټ دا شی نه لري یو بل نوم د کلاس او نوم د کنسټرکټر یو رقم د سل فیصد کنسټرکټر شو یو بل انیشلایزیشن هم ترسره کړی صحیح شو بل ابجیکټ جوړولو کې انیشلایزیشن ډېر اسانه ده قیمت ورلېږل ډېر اسانه دی ګوره کلاس ټوم ابجیکټ جوړ شو بس ابجیکټ جوړولو سره هم سم قیمتونه ورولېږل که دا فنکشن وای مطمئن اوسېږي بیا به تا داسې لیکل دلته به سیمی کالن لګو دلته که فنکشن وای په نوم د سیټ بیا به تا داسې لیکل چې سټوډنټ ډاټ سیټ داسې به دې لیکل دوه لاینه کوډ به دې کوو که ساده فنکشن وای نو دا کنسټرکټر دی نو ډایرکټ د ابجیکټ جوړولو په وخت کې دا کال کیږي او قیمت ورپاس کیږي ورلېږل کیږي دا پوینټ ذهن کې وساتئ کلیر شو حالا میایم فانکشن اوورلودینگ و کنسترکتور اوورلودینگ همه خانم درست است رازو دلته کنسترکتور اوورلودینگ یا اول فانکشن اوورلودینگ در رازو صحیح دا به زه ختم کوم فعلا لري ټینشن مکوئ تاسو صحیح دا به زه ختم کوم فعلا ټول فوکس موږ په فانکشن اوورلودینگ باندې کوو دلته زه یو فانکشن جوړوم په نوم د سیټ صحیح د څو قیمتونه اخلي څلور نګوره خو څلور باید واخلي اوس زه وایم څلور باید واخلي تاسو ویلی شئ څلور واخلي خو فلحال درې اخلي صحیح ده ښه یو کس که تا ته ووایي چې ګوره ما یو فنکشن جوړ کړی په نوم د سیټ دا عمر اخلي نوم او فیصدي اخلي ادرس او د پلار نوم دې مو اخلي خو کله کله داسې کېږي چې زه صرف د پلار نوم او ادرس ورلیږم دې فنکشن ته کله کله داسې کېږي چې زه عمر نوم او فیصدي ورلیږم لکه تاسو چې وویلې ګوره یو ځل موږ کنسټرکټر ته درې قیمتونه ورلیږل یو ځل څلور ورلیږل نو ته به دلته د فنکشنو تعداد زیات کړي خو په یو نوم باندې به یې جوړ کړي دې ته وایي فنکشن اوورلوډینګ راځئ دې تعریف داسې کېږي ښه په یو نوم باندې یو نه زیات فنکشن صحیح شو په یو نوم باندې یو نه زیات فنکشن په یو نوم باندې خو کارونه یې مختلف دي کارونه څه دي مختلف دي
پوه شوئ مثال خبرې ګورئ زه وایم درې هلکان دي حمید نومیږي زه خو درې واړه حمید د یو کار لپاره نه نیسم دلته که خو کارونه به یې مختلف وي زه چې یو حمید ته کال کوم هغه وایي زه ورته وایم چې کار دی وکړه هغه به خپل کار وکړي هماغه بیا وایم حمید وایم صرف هماغه بل به خپل کار وکړي بل حمید وایم هغه به ځان ته خپل کارونه وکړي ګوره فنکشن اوورلوډ شوی دی یعنې په یو نوم باندې زیات فنکشن دي خو کارونه یې مختلف دي ته وایي فنکشن اوورلوډینګ که په سوال کې درته راغی په امتحان کې ټیسټ کې چې واټ از فنکشن اوورلوډینګ نو فنکشن اوورلوډینګ دې ته وایي اوورلوډینګ څه شي ته وایي more than زیات له څه شي نه one function of the same name but लेकिन बिल्कुल different parameters या signatures هم ورته وایي ښه signatures یا parameters چې راغی پوه شه parameter ته اشاره ده signatures هغه variable دي چې د کلاس په فنکشن په داخل کې دي ایته څه وایي signature یا different parameters صحیح شو different signatures signature مطلب دا کارونه مختلف تر سره کوي په یو نه زیات فنکشن په یو نوم سره خو کارونه یې مختلف دي signature یعنی parameters parameters څه شی ویریبل چې ویریبل مختلف شول خو کارونه یې مختلف شول کنه کېدای شي یو کې څلور ویریبل وي اوس دا درته وایم چې څنګه مختلف کېدای شي مختلف یعنی څنګه کېدای شي ګورئ څو رقمه تفاوت درلودلی شي په ویریبلو کې یو number of parameters هماغه number of parameters څه مطلب کېدای شي یو درې قیمتونه واخلي یو څلور واخلي تعداد د پیرامیټرو کې فرق شو number of parameters تعداد کم یا زیات وي د فنکشنو ترمنځ نوم یو ده کېدای شي یو درې فنکشن ولري سیټ فنکشن یو څلور پیرامیټر ولري بل شی ده type of data type of parameter کېدای شي یو هم څلور ولري بل هم څلور ولري خو اول کېدای شي دوه د سټرینګ وي دوه فلوټ وي مخکینی چې د دوه انټیجر وي دوه فلوټ وي فرق باید ولري پوه شوئ که په دې نه پوهې ما ته ووایه زه صحیح پوهیم تاسو نمبر آف پیرامیټر څه مطلب تعداد د پیرامیټرونو فرق وکړي یو کې درې دي یو کې شپږ دي یو کې لس دي بل ټایپ فرق کوي په یو کې صحیح ده یو کې هم څلور دي بل کې هم څلور دي خو ډیټا ټایپ یې فرق کوي کېدای شي اول سټرینګ دي بیا فلوټ وي بیا انټ وي بیا چار وي بل کې څنګه وي دوه سټرینګ دوه فلوټ صحیح شو بل دریم زما په آن هغه چې فرق ده سیکوینس هم مهم ده ترتیب آف پیرامیټر دا اکثر ځینو کې نه ښکاري خو ښه ده چې وویل شي سیکوینس مطلب صحیح ده په مونږ ویلې تعداد یو کې درې دی یو کې څلور بل ډفرنٹ ټایپ په یو کې سټرینګ ده بل کې هم سټرینګ ده بل کې هم دوه دي خو اول فلوټ ته بیا سټرینګ ده اوس دلته ګورئ یو داسې فنکشن مونږ لرو چې په هغې کې هم یو سټرینګ ده یو فلوټ ته په بل کې هم یو سټرینګ ده یو فلوټ ته خو څه شی فرق کوي اول فنکشن کې فلوټ مخکې ده په بل کې سټرینګ مخکې ده صحیح شو یو کې فلوټ مخکې ده بل کې سټرینګ مخکې ده پوه نه شوئ ورباندې دغه درې فرقونه دي ترتیب ګوره بیا ورته یو فنکشن ده یو سټرینګ لري یو فلوټ لري بل هم یو سټرینګ لري یو فلوټ لري خو ترتیب کې فرق ده یو کې سټرینګ مخکې ده یو کې فلوټ مخکې ده فرق وکړي کېدای شي اول نوم ورلګې بیا آی ډي ورلګې کېدای شي بل فنکشن ده هغه آی ډي اول واخلي نوم وروسته واخلي دا فرق شو کلیر په کنسټرکټر اوورلوډینګ کې هم داسې ده په فنکشن اوورلوډینګ کې هم داسې ده په چې فنکشن باندې پوه شئ کنسټرکټر هم پوهېږي کنسټرکټر او فنکشن ترمنځ فرق دا ده چې نوم یو رقم نه د کلاس سره کنسټرکټر اول انیشلایزیشن د ویریبل لپاره استعمالېږي او چې ریټرن کوي نه او د آبجیکټ جوړولو وخت کې قیمت ورلیږل کېږي بس نور هماغسې اوورلوډ کېږي راځئ چې اوس وګورو دلته وګورئ دلته زه راځم ایج نیم پرسنټیج همدغه فنکشن زه بیا کاپي کوم کاپي دا رقم دلته زه دوه پیرامیټر ګورم دا هم سیټ نومیږي هغه هم سیټ نومیږي دلته اوورلوډ شو څه شی شو more than one function of the same name but different signatures دا string f name comma string
اډرس فرق شوس اوس کېدلی شي ګورئ اوس ښه زه ډېر ښه پوهېږم تاسو دلته زه راځم دلته ورته وایم چې سټرینګ اف نیم ته هم ضرورت شته او سټرینګ اډرس ته هم ضرورت شته اوس وګورئ دغه اولنی فنکشن چې ده اولنی ګورئ کله کله یو آبجیکټ چې ده شاګرد چې ده شاګرد دغه وایي زه د فادر نیم او ادرس نه غواړم زه نیم فادر نیم او ادرس نه غواړم خو مدیر وایي زه دا غواړم کېدای شي مدیر چې ده هغه د دې نه استفاده وکړي د دې سټرینګ اف نیم او سټرینګ اډرس نه کېدای شي شاګرد یې ونه کړي ځکه موږ ځان ته فنکشن جوړ کړي صحیح شو یو فنکشن به د دریو ته قیمتونه ورکولی شي مدیر به د دریو نه استفاده کولی شي شاګرد هم خو کېدای شي د دې نه شاګرد استفاده ونه کړي مدیر یې صرف وکړي پوه شو زما په خبره باندې ځکه ډفرنټ پیرامیټرز دي مدیر شپږ پیرامیټره لري یو رقم ته پنځه لري او شاګرد درې لري دلته ورشو کې ورسټ کې یو ستد لیکو دوباره مثلا after this we will لیکو this is آفرین بالکل یې لیکو صحیح ده بالکل یې لیکو خو دې فنکشن ته به څو دانې لیکې صرف دو دانې ځکه دو دانې قیمتونه اخلي ورکوي چا ته اف نیم ته نو زه به داسې ولیکم چې this څه شی اف نیم مساوي دی اف نیم خالي دلته څه دلته اف نیم دلته اف نیم صحیح ده مشکل نشته بیا this and then څه شی اډرس مساوي دی اډرس خلاص خبره شو دا اورلوډ شو استاد یوازې خو یو بل راغلو نو خاینه مثلا او یو بل فنکشن یو بل هم واخله کېدای شي هغه صرف شی واخلي سالري واخلي اوس وګورئ تاسو نتیجه ماته مه وایئ ښه څه مه وایئ نتیجه یې مه وایئ زه اوس ګورئ تاسو ماته دا وایئ چې کوم یو کال کېږي اوس اول به څه جوړ کړو آبجیکټ به جوړ کړو ډیکلیئر شو ځکه فنکشن دی ډایرکټ نه دی کنسټرکټر نه دی چې ډایرکټ قیمتونه ولیو چا نه پوښتنه کوم صرف هغه به وایي صحیح ده اسیب به وایي سټوډنټ ډاټ ما سیټ کال کا صحیح شو او سیټ خو دوه دانې دا دلته نه معلومیږي چې کوم یو کال کېږي صحیح ده زه ورلیږم یو سټرینګ ورلیږم حمید بل ورلیږم کابل کوم یو فنکشن کال شو هسې به صرف ته ووایم اول که دویم ولې آفرین صحیح شو نو پیرامیټرز فرق کوي نه که فنکشن اورلوډ شو ته داسې نه لیکې سیټ اول او که دویم نه 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 پیرامیټر نه خپله معلومیږي خپله دا پروګرام خپله ځان آماده کوي عیاروي د چا سره د فنکشن سره او که زه راشم دلته ورته ووایم داسې چې سټوډنټ ډاټ سیټ او دا دلته ورلیږم څه شی وپاس ایج وکړه نو ایج لکه 24 نوم یې د مثال خبرې احمد او بیا کاما بیا څه 3.4 اوس کوم یو کال شو اول کال شو استاد کله دوړو مکس یې دی غلا یې چې څنګه؟ ډبل فنکشن ته جوړ شو او بالکل ساده دغه دی نه کړی په فنکشن کې مخکې درس چې سکیچر ولا چې دی شی کنسټرکټر کنسټرکټر خو ساده په دې ساده فنکشن جوړ کړی ما ساده فنکشن یې اوورلوډ کړ کنسټرکټر هم اوورلوډ کولای شي مشکل نشته صحیح ده راځي چې هغه درته وښیم کنسټرکټر څنګه اوورلوډ کیږي اسانه ساده د دې سره سره خو بیا د کار ډیریږي څنګه ډیری فنکشن ته بیا ته جلا جلا کوړې او سره چې تغیرات پکې راولي سره په پرایویټ هغه اصلي فنکشن کې ساده مازی اضافه کوو نور په دوه مدریم کې شراوي سره خپل مشخصات جلا جلا فنکشنونه زه منم فنکشنو تعداد زیاتی د جاوا نه جاوا چې ځان ته سوای کنه چې لانګویج ده دې کې فنکشن ډیری یو دقیقه کې درته خیم دا ستو وری چې څه شي جاوا داخل کې څه شي ته سوچ دا خلاصي زه به کنسټرکټر درته وخم لوډینګ صحیح ده ګوري کنسټرکټر لوډینګ څنګه کیږي اول خو به د سیټ نوم بدل کی څه ته وایي انفارمیشن ته وایي آفرین نن تاسو خو پوهیږئ جوابونه راکوي ماته ښه صحیح شو کنسټرکټر شو کنه دا هم څه ته واړو دا هم کنسټرکټر کو انفارمیشن به اوس دا څنګه کال کیږي دا برونی سي دا برونی سي دلته وای راوړي خلاص خبره شو صحیح ده او دا برونی سي دلته د ته بزان تاګه جوړ کې کنه آبجیکټ دلته به ودرې ورته وای چې بیا انفارمیشن اډمن اخر کې هم
سیمی کالن دا کنسټرکټر اوورلوډینګ شو. اسانه شو کنه ها اډمن بل هغه ها او دلته سټوډنټ ورکال ته اډمن ورکال مشکل نشته ها. اوس ته به ګورې چې اډمن ته کوم یو شی پکار دی، نوم او ادرس پکار دی که شی پکار دی. ورته زه به راشم درته ولیکم چې سټوډنټ، دا د سټوډنټ معلومات شول، دا د اډمن معلومات شو. صحیح شو؟ نو پاس به راشو، اوس دا د اورلوډ بشي. اوس یو بل فنکشن جوړ کړئ ساده چې هغه درته پرنټ کړي خلاص. ساده فنکشن به جوړ کړئ. ښه دلته تاسو ته شی درښودل غواړم. شو په نوم فنکشن جوړ کړئ چې دا دواړه قیمتونه this dot f name هم پرنټ کړي. نه ما کلاس داخل کنسټرکټر نه لاندې هغه بیا کال کې دواړه آبجیکټ سره صحیح. او یو دقیقه زه دلته شی ښکاره کول غواړم تاسو ته. ګډ تیار شته؟ زه به راشم دلته لیکمه ډاټ، زه یو فنکشن کال کوم په نوم دی ایډ. څو ځانې ایډ راغلل؟ ایډ دومره ډېر پوه شوئ؟ د ټول ایډ یو رقم فنکشن دی، ټول وایډ دی. ګوره وایډ دی. څه شی فرق کوي دا ګورئ، یو انټ لري یو بل کمپوننټ لري، دا نو ټایپس دي. دا یا دوه هغه لري یا درې لري یا څلور لري. ګورئ یو دوه درې لري، دا یو لري، کارونه مختلف دي. اوس پوه شوئ؟ ګورئ زه بل کال کوم ښه ډاټ سیټ په نوم څومره دي دا ټول اوورلوډ کیږي. ښه دا وګورئ انټ ایکس انټ وائی انټ ویډث انټ هایټ پیرامیټر یې فرق کوي. صحیح شو؟ پرېږدئ نه اسانه ده، افو اسانه کوي کار درته اسان دایر جوړ دی. دلته مشکل ده دا چې ستاسو زده ده، دا مشکل و. نن هم ښه ځوابونه راکړل که نور څه واړی دی کې پوه شوئ؟ نه کنه ولې هېر شي زیات کوسر نه string f name last name دا ټول اضافه دلته کم ما عدد ورکړه نه کنه بیا دې کار خراب کړه. برابر ورته ورکړه مساوي چارته او چې فرق کوي بل کنسټرکټر جوړ کا مشکل نشته. دا خو ډیولپمنټ د سافټویر دی کې ضرورت نه دی. صحیح شو؟ هر څه ضرورت یې ته به نه کېدل دا بالکل. څه شی؟ او ساده جوړ کړئ وایډ شو. څه شی پرنټ کول غواړئ اول دا معلوم کړه. صحیح شو؟ سی آوټ د چا انفارمیشن پرنټ کول غواړئ؟ صحیح ده. اول زه راځم د دې پرنټ کوم، د چا پرنټ کوم؟ د دې اډمن پرنټ کوم. صحیح ده. تمه چې your name is equal to دلته راشم او تو لیکه چې this. صحیح شو؟ څه شی؟ f name. صحیح شو؟ f name ما صرف د اډمن معلومات پرنټ کړي. صحیح شو؟ دا ورته لیکم چې your address is equal to this address. پیغام وصل الورد تبديل your father name is مشکل نشته. او your f name. او ګورئ سی پلس پلس دومره افیشینسي نه لري، دومره ښایسته توب نه لري لکه نور لینګویجز. دا هم چې زده کړه دا اسانه ده پوه شوئ. ګورئ داسې وکړئ ته بهترین به راشي دلته ورته ولیکه ورته شو اډمن نوم ورکړه. صحیح ده. همداسې یو بل فنکشن جوړ کړه دلته چې هغه څه کار وکړي وایډ شو سټوډنټ نوم ورته ورکړه. څومره ښه به شي. اوس سی آوټ دلته به راشي په دغه ځای کې ورته ولیکه چې your name is equal to this dash name. صحیح شو؟ داسې او دا را کاپي کا 3 دانې دي که نه. بیا څه شی ده your اول آی ډي وکړه نه ایج و اول ایج و. صحیح ده. your age is equal to this age. صحیح شو؟ name صحیح شو؟ او دا څه شی ده percentage او this percentage. اوس راشئ یو ځلې به د اډمن له لارې نه څه شی وکړئ admin ډاټ. صحیح ده.
शो एडमिन صحیح شو بل student dot show student compile and run او داغه نه مخکې دلته یو شی ورته ورکړه cout \n دلته راشه \n اخر کې هم semicolon and then compile and run هم غلطی چیرته کړې ده this percentage هم غلط لیکلای ښه come on دلته هم شی کړی سوای no matching kana no matching student سره وي match نه کوي ولې نه کوي student سره So a no matching function call to information const char matching باید ونه کی هر یو ضرور وای دلته څه شی دی پاولنی کې name او بل مشکل حل شو کنه نه مو غلط کړی کنه تا کابل اته پوښوي دلته راشي مونږ دلته د سټوډنټ نه چې قیمتونه څلور ورلېږي نو داسې یو هغه باید وي که درې قیمتونه ورلېږو که نه یو عمر ده یو نوم ده یو فیصدي ده صحیح ده سټرینګ اول انټ ایج بیا سټرینګ نیم او پرسنټیج وي صحیح شو نو د کنسټرکټر ته ورته تاسو چیک کړي په دغه ځای کې اول ته راشه انټ ایج واخله ورته کامه ولګوه اوس مشکل حل شو که نه صحیح شو داسې یو دقیقه اوس یې ګورو مشکل حل شو ښه یو دانه راغی ولې څه وایې احمد دوه ځلې ولې راغی یو دقیقه صبر وکړئ اصل کې مونږ چینج راوستل پیرامیټر هم ځای په ځای پرېښودل ښه ایج نیم ته نیم پرسنټیج ته پرسنټیج صحیح شو اف نیم ته اف نیم ایډرس ته ایډرس ښه لاندې به راشو دلته هم شی کړي دي اف نیم او ایډرس او لاندې هم شی کړي ایج نیم او پرسنټیج لاندې شی هم کړي دلته admin dot show admin که نه هلته هم admin وروسته کال کړی دا به هم دلته وروسته صحیح شو اوس به یې وګورو صحیح شو که نه مونږ غلطي چېرته کړې ښه دا به راواخلو دلته صحیح شو داسې صحیح شو داسې یو مثال به تاسو مو کوي اوورلوډینګ کنسټرکټر اوورلوډینګ کې صحیح